د کابل ولایت د اتمې مالیاتي حوزې اړوند اصناف او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې سو. یاد سیمینار چې پکې د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو د یادې مالیاتي حوزې کارکوونکو او د اصناف او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ګډون درلود، د احمد مصطفی په مسجد کې ترسره سو. دغه سیمینار چې د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل سو، د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو عبادالله درمان ګډونوالو ته د عوایدو لوی ریاست د پیژندنې سربیره، د اصنافو د ثابتې مالیې د ورکړې پروسیجرونه، د مالیاتو سیستمونه، د مالیې د مصرف ځایونه او د مالیه ورکوونکو حقوق او مکلفیتونه په بشپړه توګه د یوه پریزنټیشن په بڼه تشریح کړل. ښاغلي درمان د سیمینار ګډونوالو ته د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مالیه ورکوونکو څخه د اخیستل شوو مالیاتو د مصرف ځایونو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی یې پر وخت د مالیاتو د تحویل غوښتنه وکړه. نوموړي وویل: ستاسو څخه راټوله شوې مالیه بیرته د هیواد بیا رغونې او پرمختګ لپاره په مصرف رسیږي. د ښوونکو او امارتي مامورینو معاشونه او په ټول هیواد کې پراختیایي پروژې د همدې مالیاتو په مرسته ترسره کیږي. نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل مالیات په وخت تحویل کړئ. د یاد سیمینار په ترڅ کې ګډونوالو ته د عامه پوهاوي په موخه د عوایدو لوی ریاست له لوري چمتو شوی د افغانستان د مالیاتو لارښود کتاب وویشل سو. د سیمینار په جریان کې د ګډونوالو پوښتنو ته جوابونه وویل سول او غوښتنې یې د مسؤلینو لخوا یاداشت سوې ترڅو له اړونده مشرانو سره د راتلونکو اقداماتو لپاره شریکې سي. سیمینار د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.